لکه ته ورته دماغ به دې راوبهیږي مسله بیانوه الله وایي د الله پیغمبر وایي الله وایي د الله پیغمبر دی ولي زموږ مولوي صاحب نه پوهېدی شي اوس دی د خپل مولوي صاحب سره محبت کوي دومره محبت یې ورسره کړی چې د حد نه تېروتی دی نو هغه مولوي صاحب او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وینا د یو شان کړه یو شان نه بلکې د پیغمبر نه یې موچت کو ځکه چې د پیغمبر هغه یې ونه منله او د مولوي صاحب هغه یې ومنله زیاتې زمونږ دین دا د افراط او د تفرید په منځ کې دی نه به کمیږي نه به زیاتېږي د علماو په باره کې خلک په درې قسمه دي یو زیاتې کړی دی علماو له چې الله کوم مقام ورکړی دی هغه علما یې د هغه مقام نه موچت کړي دي لکه اوس دا څلور امامان دي دا څلور واړه امامان ډېر اوچت خلک دي ډېر قدرمن خلک دي او زمونږ د الله نه د امید دی ګمان هم دی انشاءالله چې الله به بخلي امت ته ډېر خیر رسولی د دوی سره محبت پکار دی او د دوی سره محبت دین دی مونږ چې د دې امامانو سره محبت کوو د دې دلاسې کوو چې الله مونږ په دې وبخي خو د دې امامانو خپل یو مقام دی د هغې نه به نه اوچتې نو بعضو دا امامان راوچت کړي دي صحابه کرام پرېږده پیغمبر پرېږده د هغې نه یې اوچت بره ووړي تو دا مسله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي چې حلاله ده دی وایي نه امام صاحب خو ویلي چې حرامه ده تو وایې پیغمبر ویلي چې دا مسله حرامه ده دی وایي امام صاحب خو ویلي چې حلاله ده بلکې دې ته وګوره وایي ډېرې مسلې داسې دي چې هغه قرآن او حدیث کې شته که نشته نشته دې چې اوس بدګماني ته وګوره په الله باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو پرېږده په الله باندې یعنی الله ته پته و چې داسې داسې مسلې به دې مسلمانانو ته راځي او الله بیا هم نه دي بیان کړي هغوی شکر دی چې د امامان راغلي نو هغه مسلې چې کومې قرآن او حدیث پرېښودې وي د دوی د ګمان مطابق والعیاذ بالله هغه د امامانو بیان کړي لکه بالفرض د امامان نه وي راغلي د هغوی د ګمان مطابق به دین څه و نیمګړی خو امامانو پوره کړو وای که دا امامان نه وی نو بیا بیا دین نیمګړی او زموږ خو دا ایمان دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کومه ورځ وفات شو او دنیا نه لاړ دا دین مکمل و بلکل پوره یو مسله داسې موږ ته څوک نشي ښووی چې هغه د قرآن او حدیث کې نه وي هره مسله په قرآن او حدیث کې شته امامانو بیا وضاحت کړی دی دغه دین وضاحت یې کړی دی بیان یې کړی دی محنت یې کړی دی کوشش یې کړی دی د دې دلاسه موږ د امامانو سره محبت کوو خو امامان نه راوچتو د پیغمبر مقام ته یې نه رسو پیغمبر ځان له شان دی په پیغمبر باندې څلور امامان نه لس نه شل نه په کروڑو په اربونو کربونو امامان من قربانو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم څوک دی بیا صحابه کرام دي هغوی ته څوک نه رسي او دیسی نو دغه اولنۍ فرقه د علماو په باره کې زیاتې کړی دویمه فرقه هغه ده کمی کړی علماو ته د سره سړي زامن نه ښکېږي او د بس د نوي نوي مجتهدین چې جوړ شي اجتهاد په کور کې شروع کړي تو ته وایې فلانی شیخ صاحب درس لره روان دی فلانی مولوي صاحب به درس کوي تاسو راشئ کنه نه ما سره کتاب پروت دی وګورو کنه ما سره کتابونه دي ما سره بیانونه دي ما سره کیسټ دی څه وخت کې دلته یو کس ته عامي کیسټ دلته چې ډېره کې به خلکو ته ترجمه کوله نو بیا دې ملګرو بعض ملګري به زه خواله تللي ورته ویلي چې دا ملګري هم درس راوله ته هم راځه نو نوي څه به یې زده کړي نو هغه بیا هغه ملګرو ته جواب کوي هغو راته ووایي وی لاړ شئ او تاسو ده ته ووایئ چې دلته راځه او دا کسان به درسره هم راشي موږ نه به ترجمه یې زده کړي ته څه نوي مسلې خو نه باید موږ سره دا کتابونه کې شته که نه موږ هم ګورو ترجمه را سره پرته ده د اردو هم ده د پښتو هم ده بس دا دي چې علما داسې ګڼي لکه څنګه چې دی او لکه څنګه چې عام خلک دي نه علما ډېر اوچت خلک دي ډېر اوچت مقام او شان دی ما لږ ساعت مخکې په هغه یو مسله کې بیان کړو که تاسو اورېدلی الله اوچت کړي دي په دې ټولو مؤمنانو کې دا علما بعض وایي چې تو ته امام احمد بن حنبل دا مسله بیان کړې
امام بخاري باندې کړ مړه منګه امام ابو حنیفه پرېښودی ته راته دوی یادوي چا پرېښودی دی امام ابو حنیفه چا پرېښودی موږ خو نه دی پرېښودی وایي تا به پرېښودی دا به ستا کار د دې امامانو د دوی به قدر کوي ورب الکعبه دا خبره ته وکړم چا چې د دې امامانو سپکاوی کړی دی او د دې علماو الله سبحانه وتعالی د آخرت نه مخکې په دنیا کې شرمولی او د علماو به قدر کې د هغوی سره به محبت کې د هغوی به دفاع کې نیکانو خلکو سره به محبت کې خو د هغه خپلې درجې نه به یې نه اوچتې او دا هغه درېیمه فرقه ده کومه چې په حقه ده چې هغوی د علماو سره محبت کوي خو دومره ده چې هغه محبت د شریعت په حدودو کې کوي جاهلیت والو کې څه بیماري وه چې هغوی به د نیکانو سره محبت کوو یا د خو خلکو سره نو هغه به اوچت کړو د هغه خپلې درجې نه شریعت موږ د دې نه منع کړي وو الله هغوی ته څه وایي په سورة النساء کې یا اهل الکتاب لا تغلو فی دینکم ای اهل کتابو په خپل دین کې غلو مه کوئ ولا تقولوا على الله الا الحق الله باندې صرف حق وایي علي رضی الله عنه په زمانه کې یو قوم پیدا شوی چې هغوی دا ویلي وي علي رضی الله عنه اله دی او علي رضی الله عنه د الله سره شریک دی دا خبرې چې علي رضی الله عنه ته راورسېدې نو هغه کنده وکنسته کنده وکنسته او د هغه سره یو خادم و د هغه نوم و قمبر هغه قمبر ته یې اواز وکړو د کنده تاسو چې کومه وکنسته په دې کې اور ولګوئ پای کې اور ولګو او بیا دغه خلک کوم چې ویلو چې علي رضی الله عنه د الله سره شریک دی هغه ټول خلک یې د کندې ته واچولو ټول یې وسېږي ځکه چې دوی غلو کړې ده کوم چې کې زه د هغه الله بندې یم او دوی د هغه الله سره شریک دي نو موږ به همیشه په منځ کې یو نه به زیاتې کوو او نه به کمې کوو د علماو سره به محبت کوو د علماو به قدر کوو او په دې محبت سره به موږ د الله نه جنت غواړو او په دې قدر سره به موږ د الله نه جنت غواړو خو د عالم به د پیغمبر درجې ته نه رسو د عالم خبره خطا هم کیدی شي صحیح هم کیدی شي موږ به دا نه کوو چې د پیغمبر په شانې کوچ نه ده د هره خبره صحیح ده دا خو صرف پیغمبر دی چې د هغه هره خبره څه ده هغه صحیح ده دا یو اهمه مسله او یو بنیادي مسله په دې ننني درس کې هغه دا چې جاهلیت ولو به د نیکانو په باره کې او د اهل علم په باره کې افراط او تفرید کو د حد نه به تېر وتو څو مسلې شوې څلور کمې کمې نه دي د دین والو په باره کې به دا سوچ کوو او د دیندارو خلکو په باره کې د هغوی دا نظریه وه چې دا کم عقل خلک دي او په هغو پورې به یې خندا کوله او ټوغې کولې مسخرې به یې پورې کولې اولنۍ مسله دا ذکر شو دویمه باطل قیاس به استعمالوي او درېیمه صحیح قیاس یې نه منو او څلورمه د نیکانو او د علماو په باره کې به غلو کوله د حد نه به تېر وتو څلور مسلې شوې او مکمل 14 مسلې شوې انشاءالله باقي به پر روان درسونو کې بیانو الله سبحانه وتعالی دې موږ د جاهلیت د کارونو نه لرې ساتي او الله سبحانه وتعالی دې کوم د جاهلیت مسلې او کارونه چې زموږ په معاشره کې دي زموږ په قوم کې دي زموږ په ملک کې دي الله دې هغه ټولې زموږ نه ختمې کړي